ژوند هم ښایسته کړي او تاسو سره تړلې مینې او د وینې د رشتو چې دي د هغې ژوند هم ښایسته شي ټیک ده قربان که نه او بالکل انعامجي وي دغه شانتې ده نو څه به کوو اوس به ځو یو شعر راته وایم هغه ستا د مسکین نظر په چل پوهېږم او جانانه زه دې په ولول پوهېږم چې مینه راکړې محبت به درکړم چې مینه راکړې محبت به درکړم او پښتون سړی یم په بدل پوهېږم نو دغه ده قربان چې د مینې په بدل کې به ډېره زیاته مینه چې ده نو هغه تاسو ته ملاویږي راته چې کال کولی شئ په 0916515 باندې هسې نن سبا یو دغه جوړ شوی دی که نه خلک وایي چې یاره په چا اعتبار نه دی کول پکار او اعتبار نه دی پاتې شوی په چا باندې نو ټیک ده که داسې ټول خلک په یو بل باندې بې اعتباره شي نو دا ژوند به بیا ډېر زیات ګران شي ور سړی به ځان لیلی شي که نه نو داسې هم نه ده کول پکار کېدای شي چې د یو کس پس فعل باندې پس خبره باندې پس کردار باندې د خلکو په نورو ډیرو خلکو اعتبار چې دی نو هغه پیدا شي داسې هم ده او داسې هم ده چې د یو کس پس عادت باندې پس خبره باندې داسې وي چې د نورو خلکو نه خلکو د اعتماد او اعتبار چې دی نو هغه هم پاسي نو کله کله تعالی چې دی نو دغه مشکلات چې راولي او دا کوم دغه سره تاسو مخ کېږئ که نه دوکو دا کو سره دې سره د انسان ژوند چې دی نو هغه پالش کېږي څنګه پالش کېږي قربان چې تاسو د یو مرحلې نه تېر شئ نو د هغې د اهمیت هغه احساس تاسو شي چې اوهو ګوره داسې هم کېدي شي او دې نه ځان ویښ ساتل پکار دي ټیک ده قربان دغه ستاسو د پالش کولو دپاره راځي او د یو کس په څه د غلطه خبره غلط کار باندې یا په بې اعتبارۍ باندې د هر چا نه اعتبار اوچتېدل چې دا هم ښه خبره نه ده او خپل ځان ویښ ساتل پکار دی یو کس په نیکنتۍ او په دغه باندې په ټولو خلکو اعتبار چې دی نه هم خبره نه ده نو دغه به چلېږي درمیانه روي نه به کار اخلي ټیک ده قربان نه به چا سره ډېر خوږېږي او نه به چا سره ډېر ترخېږي راځي ستاسو ټلیفون کول چې دي هغه اخلو او څه وي درته قربان همدغه خبره چې ګورو څوک راته کوي السلام علیکم قربان څه به ویل غواړې قربان څوک قربان او کم پند دی پند د چا دی د غمونو پند دی که نه د خوشحالو پند دی په سر دی ښه د پنډیالۍ پند مې په سر دی پروګرام اورم ښه زه ډېره ښه خبره ده او سکول ته ځې ښه فور تیر کې دا خو ډېره ښه خبره ده سکول نه وتې بس زلمې شوې ده خیره سره ښه صحیح ده الله دې ژوندی لره څه به د پروګرام حوالې سره به څه وې کومه ښایسته ښکلې خبره به را سره شریکې پروګرام خو ډېر سخت ښکلې او دغه شانتې موږ چې دغه شانتې ښکلي پروګرامونه تاسو تلوئ او موږ ډېر ګټیان چې کوم دی هسې نو ډېر زیات ښکلي پروګرامونه تاسو ښه بالکل موږ دغه شانتې کوو که نه زما دا پروګرام چې دی د تاسو هره جمعه چې روغ جوړ وي د خیر سره او امن خیریت نو هره جمعه تقریبا د 10 منټه د پاسه د 2 بجو نه شروع کیږي او تر 3 بجو پورې دا پروګرام وي او دا نه صرف تاسو اورئ بلکې چې نت ټیک وي کنه نو دا پروګرام تاسو زموږ د فیسبوک په پیج باندې ریډیو دلبر FM 93 ریډیو دلبر FM 93 دا پیج دلبر ریډیو په فیسبوک باندې پاغه باندې تاسو کته هم شي اوس هم تاسو کته شي خپل کمنټ دي ناغه په هم را کول شي ډېر مننه جناب تاسو د کال کولو سبب هم قربان اندغه به تاسو یو کستا حسن د کتو دي کستا حسن د کتو دي زما مینه د سیالو ده او دا چې ته پکې اوسېږي د سینه د پښتنو ده نو بالکل جناب تاسو ټول مې په خپل سینه کې ذکرې لکه څنګه لکه چرګ چې په خپل بچو باندې څنګه وزري خوريږي کنه نو دا ځان مې ټول له په خپل ځل کې چې دي د مینې ځای چې دي نو هغه ورکړي دي پته نه لګي چې تاسو به چرته ساتلې ما کول را روان دي السلام علیکم قربان السلام علیکم بالکل به واخلو قربان تاسو غږ چې دی نو هغه ما پورې نه رسیږي د لپاره بخنه غواړم بل کال به واخلو السلام علیکم جناب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الیک ستړي مشي په خیر راغلی څوک د خیر سره محمد نواز خانجي خبرې کوم د څنګه آبادونه نه دا خانجي دي ځان ته وی کماته دی په دې خبره مې پیګه جی او زه خانجیم زه ډېره ښه خبره ده الله دې ژوندی لره او خوشحاله اوسېږي ښه څه به ویل غواړې خانجي ښکلی پروګرام شروع دی ښکلی ټاپک هم دی راولی دی ډېره مزه کوي پروګرام مې ټیون کوو چې څنګه مې ټیون کوو مننه الله دې ژوندی لره خانجي ستاسې نوم پر یو شعر رایاد شو هسې شعر وایم ښه داسې نه چې تا ته یې وایم هغه وایي چې هغه وایي چې پردو سره چې کینې هرې لارې ته تیار وي د خپل بابا راوړي سره لار خلکو نکړي
او جرګه وي مرکه وي ټول د کار خلک راټول وي خو یو د کار خبره ټول د کار خلکو نه کړي او د خان بابا بچي ته اخري نصیحت دا وي د خان بابا بچي ته اخري نصیحت دا وي چې وده درنه د دې کلي دا خوار خلکو نه کړي. نو خانجي څه وی اوسه خپل شیرونه دي نو ویل او په ټاپک باندې ولګي خبرې مو خبره د اثبات چالو وکنه او بالکل قربان ضرور لکه زه خپل ځاني دا خبره مې دا سوچ مې د ذهن مې زما چې لکه اعتبار په هغه کس په کار دی لکه اعتمادي کوي لکه ځینې نه ار سره لکه زما چې زه په کار باندې چې زه د خپل زړه خبرې داسې یو کس ته وکم چې په هغه باندې زما اعتماد نه نو لکه د زړه خبرې او کوم چې پټې خبرې دي نو هغه کول خو لاول چاته په کار نه دی چې په کیم بیا کنه چا سره امانت ساتي نو امانتګر سړي ته کوه هغه لکه سبا ستاره اظهار چې کوم دی خبره چې کوم چاته ظاهروي نه او حل وینه لکه اعتبار په هر چا باندې په کار دی خو لکه داسې کس کم باندې یو کس مثال زه په انامجي باندې اعتبار وکم کنه نو بیا انامجي هم دا نه ده په کار چې لکه هغه دماغ د اعتبار ختم کړي او هغه دماغ خبره اساسي زیاده ارسي نو لکه هغه ظاهره کې خلکو ته کنه نو په کار دا چې هغه لکه اعتبار او اعتبار وکړي کنه لکه هغه خیال وسات دا چې کول بیخي نه دی په کار چې سره په چا باندې اعتبار وکړي صحیح ده بالکل چې راز دین او هغه راز نه دی اوټ کول پکار او زه ته د راز حواله سره یو بل خبرو کوم ویراز تر هغه وخت پورې راز چې هغه تاسو سره وي چې ستاسو خلینه بهر شي کنه نو بیا هغه راز پاتې نشي نو دا اسه خام خیالي ده چې موږ یو خبره بچاتو کو هغه بل چاته نه کی د دې لپاره داسې تاسو محتاط اوسئ او داسې خبرې چې په هغه باندې تاسو مسلې او شر جوړیږي نو هغه بل چاته نه دی کول پکار. ډېر مننه قربان د پروګرام دا اوریدو الله دې ژوندې او خوشاله لره. السلام علیکم قربان. السلام علیکم جی یاسر ته تاسو دی نه نوم دې څه قربان یاسر ته تاسو دی نه لاټین یاسر ته تاسو دی ها یاسر وسنګال دی یاسر خانه جوړي دا راځي څنګه خوشاله ژوند اوسېږي ها 400 کې دا کم ځای شنه خاصه 400 دی خاصه 400 دی څه به ویل غواړي تاسو پروګرام ډیر ښه دی او دا ښه پروګرام هم تاسو موږ په اړه ډیر مهمه بالکل جناب قربان ما خو د مخکې ملګری ته مو چې زه سم روغ جوړ لري نو د هر جمعې په ورځ باندې برازم او جیبل تاسو د لاسو منټ جی وای راکوا او تاسو سوال کړو چې دا انډې دي کنه شپږ انډې هاو نو دوه انډې پکې ماته کی دوه ماته شوي دوه دی او خړلې او څه شوي دوه پخې کې او نو سو پاتې شوي نو دا چې دوه انډې چې کومه ماته شوي نو دا په هیڅ کې دا یو خوري څلور انډې پاتې شوي ته خو ډېر مشروط را د ښکارې لکه دا دوه انډې چې کومه دا ماته کې په هیڅ کې یو خوري نه نو دوه او خړلې دوه ماته کړلې او دوه نور څه شوي مړه خبره یې راکړله شپږ انډې تاسو ګوره دوه ماته شوي دوه پخې کړلې او دوه او خړلې دوه پخې کړلې دوه ماته شولې او دوه او خړلې نو دې کو سو پاتې شوي پکې پاتې شوي کنه جی سلور پکې پاتې شوي ستا جواب دی چې سلور پاتې شولې او دا دوه انډې چې کومې دا ماته چې دا په هیڅ کې دا یو خوري زه ټیک ده الکه اسنه چې دا باقي انډې د پروډوسر صاحب غوسه شي او مانه د جوړې نه وتختې کنه ځکه چې پروګرام وخت سره رسیدلې دی او دا چې ورکوټه شانته دی چې غوسه پیو کنه را نوم یریږي خدا پروډوسر خو د اختیارات وسره شته کنه ناصف الله رور هم ډېر مننه کوم قرآن د کاظم رور هم ډېر مننه کوم چې کم زموږ د سوشل میډیا انچارج دی او هغه د پروګرامونو تاسو ته لایو هم کوي دغه هم ډېر مننه کوم الله تاسو ټول ډېر ودان او خوشاله لري تر رسیدلې قربان اجازه به نه اخلم د دې دعا سره چې کم ځای خا د آباد او خوشاله اوسئ د انامجي په دعاګانو کې یاد د انامجي په خپل دعاګانو کې یاد لري د لوی الله په امان